بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، لومړنی هغه کس چې د اسرافیل علیه السلام لومړنۍ شپېلۍ اوري، خلک به لکه د خپل عادي ژوند په څیر ژوند کوي. څوک به په بازار کې وي، څوک به جامې را اخلي، څوک به خپل څاروي لوشي، چا به اوښه لوشلې وي او کور ته به روان وي چې شیدې وڅکي، څوک به د څا خواته ډنډوکی جوړوي چې څاروي ترې اوبه کړي، او چا به په امن و امان کې خپل خواړه مخې ته ایښي وي، او یوه لمړۍ به بلې پسې خولې ته پورته کوي چې ناڅاپه به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکی وکړي، او په دې پوکي کې به دومره ویره او وحشت وي چې نفسونه به وخوځوي او زړونه به راوباسي، چې په دې سره به د مخلوقاتو له بدنونو څخه روحونه راویستل شي او ټول به مړه شي. د بخاري حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي خامخا به قیامت قائمیږي، په داسې حال کې چې دوو کسانو به تان راخور کړی وي چې خرڅ یې کړي. خامخا قیامت به په داسې حال کې قائمیږي چې سړي به د خپلې اوښې شیدې راخیستې وي خو خوړلې به یې نه وي. خامخا قیامت به قائم شي او ځینې به په ډنډو کې اخیړ کوي خو څاروي به پکې خړوب نه کړي. او خامخا قیامت به قائمیږي چې یو سړي به خولې ته لمړۍ پورته کړې وي خو اوبه یې نه خوري. په شپېلي کې د پوکي کولو پر مهال ویره ډیره او سخته ده. له دې امله الله رب العزت تر دې مخکې د مؤمنانو روحونه په نرمي او آسانی سره اخلي، او دغه وخت ته یوازې تر ټولو ډیر شري مخلوق او تر ټولو ډیر مفسد مخلوق پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شپېلۍ د مخه او د هغې په منځ کې حال بیان کړی. د مسلم حدیث دی، فرمایي زما په امت کې به دجال راووځي نو 40 به تیر کړي. دجال به 40 ورځې تیروي چې ټولې ورځې به یې زموږ د ورځو په څیر نه وي، بلکې یوه ورځ به یې لکه د کال په څیر اوږده وي، بله ورځ به یې د میاشتې په څیر اوږده وي، بله ورځ به یې د اونۍ په څیر اوږده وي، او پاتې ورځې به یې زموږ د ورځو په څیر وي. بیا به ورپسې الله رب العزت عیسی علیه السلام راولیږي، او د عیسی علیه السلام شکل به د عروه بن مسعود رضی الله تعالی عنه په څیر وي. نو عیسی علیه السلام به دجال ووژني. بیا به خلک اووه کاله داسې تیر کړي چې د دوو کسانو ترمنځ به دښمني نه وي. بیا به الله رب العزت یخه هوا د شمال له لورې راولي، نو د ځمکې پر مخ به هیڅوک داسې پاتې نشي چې په زړه کې د ذرې په څیر خیر او ایمان وي، مګر ختم بشي. تر دې که یو سړی د غره منځ ته ننوځي نو هم به ورته دغه هوا وررسیږي او هلته به یې وژني. تر دې وروسته به تر ټولو شري خلک او تر ټولو مفسد خلک پاتې شي.
دوی به د مرغانو په څیر سپک وي او د لیوانو په څیر به دماغ وي چې هیڅ نیکي به نه پیژني او نه به ورته ناروا ښکاري. شیطان به ورته د انسان په شکل کې راشي او ورته به ووایي تاسې زما خبره نه منئ. هغوی به ووایي ته څه وایي؟ شیطان به ورته د بتانو په بندګي امر وکړي، نو هغوی به د بتانو بندګي شروع کړي او له دې سره به بیا همغه رزق پراخ او ژوند به یې ښه وي. بیا به په شپېلۍ کې پوکای وکړی شي، نو چې هر څوک یې غږ اوري غوږ به ورته کږوي. نو تر ټولو لومړی یې چې اوري یو سړی به وي چې د خپلو څاروو لپاره به ډنډوکی اخیړ کوي، یعنې په ډنډ کې اوبه جمع کوي چې څاروي ترې اوبه کړي. نو هغه به مړ شي او ټول خلک به د دوی نه وروسته مړ شي. بیا به الله رب العزت باران وکړي چې هغه باران به د پشمن په شان وي، نو له هغې څخه به د مخلوقاتو بدنونه راوټوکېږي. بیا به بل پوکی وکړی شي، نو ناڅاپه به دوی ولاړ وي او ګوري به. بیا به ورته ویل شي ای خلکو د خپل رب لورې ته راشئ، او دا به هم وویل شي ویې دروئ بېشکه له دوی څخه پوښتنه کیږي وقفوهم انهم مسئولون. بیا به وویل شي چې دوزخیان ترې وباسئ، نو به ویل شي له څو نه څو. په ځواب کې به الله رب العزت ورته ووایي له هرو زرو نه 999 د جهنم لپاره، یو د جنت لپاره. دا هغه ورځ ده چې ماشومان به بوډاګان کوي. په شپېلۍ کې پوکی یو بیرونکی کار دی او هغه پیښې چې ډیرې ویرونکي دي، نو د هغې په وړاندې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر راښودلی چې حسبنا الله ونعم الوکیل وایي، یعنې موږ لره دا بس دی چې الله تعالی ته عاجزي وکړو، ځکه چې له هغه سره د ویرېدونکو د امن ځای دی. اسرافیل علیه السلام سره له لوی پیدایښت، لوړې مرتبې او پرله پسې عبادت، بیا هم د خپل خالق د تعظیم او ویرې له امله رپېږي. زما او ستا به څه حال وي دلته؟ یا الله موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه، تر څو هغه سخته ورځ ته په موږ باندې آسانه کړي. نو د حساب او جزا لپاره د خلکو په بیرته راپاڅولو باندې ایمان لرل د ایمان له اصولو او ارکانو څخه دی، او له بحث څخه منکرېدل او کفر پرې کول د الله تعالی وینا دروغجنه ګڼل او په الله باندې کفر کول دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 11 آیت کې فرمایي بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، بلکې دوی قیامت دروغجن ګڼي او موږ تیار کړی دی د هغه چا لپاره چې تکذیب د قیامت کوي ګرم. څوک چې قیامت نه مني، بعث بعد الموت نه مني، د هغه لپاره الله رب العزت ګرم اور تیار کړی دی. همدارنګه الله رب العزت بیرته راپاڅېدل او د خلکو راژوندي کېدل په ډیرو آیتونو کې ذکر کړي دي. په سورة انبیا کې 104 آیت کې الله فرمایي یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. په هغه ورځ چې موږ به آسمان راټول کړو لکه چې مامور خپله کتابچه او خپل هغه دفتر چې په هغه کې پاڼې دي هغه راټولوي. الله فرمایي لکه چې موږ لومړی پیدایښت کړی نو بیا به هم را واپس کړو او دا وعده په موږ لازم ده، بېشکه موږ دا کار کوو. انا کنا فاعلین. همدارنګه الله جل وعلا شانه په سورة سجده کې 11 آیت کې فرمایي قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. ته ورته ووایه وفات کوي تاسې لره د مرګ ملائک هغه چې په تاسې مقرر شوی او بیا تاسې خپل رب ته واپس کیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة تغابن کې په آیت کې فرمایي زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا
قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. ګمان کوي کافران چې دوی به هیڅکله راپا نه څول شي. ته ورته ووایه ولې نه؟ زما دې په خپل رب قسم وي چې تاسې به راپورته کیږئ او بیا به درته د خپلو عملونو خبر درکول کیږي او دا کار په الله تعالی ډیر آسان دی. دارنګه د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر انسان به په هغه حال باندې راپاڅولی شي چې په هغه حال باندې مړ شوی وي. همدارنګه د ابن ماجې حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک به په خپلو نیتونو راپاڅول شي. یعنې په دنیا کې د الله رب العزت د کلام سره مینه وه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو سره دې مینه وه، دین سره دې مینه وه، هغو کسانو سره دې مینه وه چې هغوی د الله د دین لپاره کار کوي، د هغو په مجلسونو کې دې ګډون کوه. الله رب العزت به دې د همدغو په صف کې راپاڅوي. که د ذکر په حالت کې مړ وي الله رب العزت به دې د ذکر په حالت کې راپاڅوي. که د مانځه په حالت کې مړ وي الله رب العزت به دې د مانځه په حالت کې راپاڅوي. او که د علم په مجلس کې مړ وي الله رب العزت به دې د علم په مجلس کې راپاڅوي. او که دنیا کې دې مینه د فساقو، فجارو، بېحیاو، منافقو او مرتدینو سره وه الله رب العزت به دې د دوی په صف کې راپاڅوي. که د فسق په مجلس کې مړ شوې د همدغه فسق په مجلس کې به راپاڅول کیږي. که د بېحیایي په مجلس کې مړ شوې د همدغه بېحیایي په مجلس کې به راپاڅول کیږي. راځئ چې الله ته متوجه شو، د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړو. په دې محدود او لنډ ژوند کې هغو عملونو ته مخه کړو چې الله رانه راضي شي او هغه سخته ورځ الله رب العزت راباندې آسانه کړي. او که ژوند مو په غفلت کې تېرېده، ژوند مو په بېپروایي کې تېرېده، ژوند مو په بې اعتنایي کې تېرېده، نو په هغه ورځ کې الله ته ودرېدل او الله ته جواب ورکول بیا ډېر سخت کار دی. دا خبرې چې زما د ورونو تر غوږونو رسیږي یا زما د خویندو او میندو تر غوږونو در رسیږي، خپلو عملونو باندې بیا کتنه وکړئ چې څومره عملونه د الله رب العزت د وینا او د دین موافق دي او څومره عملونه د الله د حکمونو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لارښوونو خلاف دي. د توبې وخت شته، د توبې دروازې لا خلاصې دي. مه دوکه کیږه، پرېږده ګناه، پرېږده دروغ، پرېږده فساد، پرېږده بېحیایي، پرېږده د بېحیایي اورېدل او کتل چې الله رب العزت دې هغه دنیا ښایسته کړي او الله رب العزت ته په اوچته غاړه باندې ولاړ یي. د پلار نه، د مور نه، د ورونو نه، د اقاربو او د خپلوانو نه ګناه په پټه کوي، د دوی نه حیا کوي، خو هغه ذات چې تا په هر ځای کې ویني د هغه نه حیا نه کوي. یا الله ته په موږ باندې رحم وکړه. نور به مو اورو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. الله تعالی زموږ سترګو ته مخامخ داسې ډیر دلایل ایښي دي چې موږ دې ته اړ باسي چې تر مرګ وروسته بیرته د خلکو په راپاڅولو او ژوندي کولو باندې ایمان ولرو. موږ ډیر ځل په یوه وچه او خړه پړه ځمکه تېرېږو چې هیڅ فصل، بوټی او شینکی پکې نه وي، خو کله چې په همدغې وچې ځمکې باندې الله رب العزت باران وکړي نو هغه ځمکه تازه شي او بیرته ورته شینکي راواپس شي او تکه شنه وګرځي. تر وچوالي وروسته لمده شي، له خړوالي وروسته شنه شي، نو همدغه شان به الله رب العزت مړي را ژوندي کوي. دغه زره شوي هډوکي او وچ بدنونه به را ژوندي کړي نو بیرته به تازه او ژوندي شي. لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په سورت اعراف کې 50 آیت کې فرمایي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او الله تعالی هغه ذات دی چې د خپل د رحمت له مخې هواګانې د زیري لپاره رالیږي، تر دې چې کله درنې وریځې راپورته کړي نو موږ یې وچ کلي ته وچلو، په هغې باندې ترې اوبه ورو، نو په دې اوبو سره هر قسم آمدني را اوباسو، همدغه شان به موږ مړي را اوباسو د دې لپاره چې دا خلک پند واخلي لعلکم تذکرون. نو هغه ذات چې کله یې خوښه شوه په لومړي ځلې مخلوق پیدا که او د خپلې خوښې شکلونه یې ورته ورکړل، نو پر دې هم قدرت لري چې یو ځلې بیا را ژوندي کړي چې څنګه یې خوښه وي او کله یې خوښه وي، ځکه چې بیرته را ژوندي کول یې له لومړي ځل پیدایښت نه ډېر آسان دي. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت انبیا کې 104 آیت کې فرمایي یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. هغه ورځ چې موږ به آسمان راټول لکه چې مامور خپلې دفترې راټولوي، لکه چې موږ لومړی پیدایښت کړی نو بیا به یې هم را واپس کړو او دا وعده په موږ لازم ده، بېشکه موږ دا کار کوو انا کنا فاعلین. همدارنګه الله تعالی په صورت روم کې 28 آیت کې فرمایي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون علیه. الله تعالی هغه ذات دی چې په لومړي ځل مخلوق پیدا کوي او بیا به بیا را واپس کوي او دا ورته ډیر آسان دی. دا کار الله رب العزت په دنیا کې هم کړی. په دنیا کې ځینې انسانان مړه شوي دي خو الله رب العزت بیرته را ژوندي کړي دي. لکه چې د بني اسرائیلو یو وژل شوی د غوا په یو غړي له وهلو سره را ژوندی که. الله فرمایي په صورت بقره کې 83 آیت کې فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. موږ ورته وویل ووهئ دا مړی په ځینې برخه د دې غوا باندې، همدغه راز الله تعالی مړي را ژوندي کوي او تاسې د خپل آیتونه ښیي چې تاسې هوښیار شئ. په بني اسرائیلو کې یو کس بې اولاده و، مال یې ډېر او د دې میراثخور وراره یې نو د خپل تره میراث ته یې تادي شوه، حمله یې پرې وکړه، خپل تره یې ووژه. بیا یې د خپل د تره مړی واخیست او د بل سړي په دروازه کې واچو. چې سهار شو نو دعوا یې پرې وکړه چې زما تره تا وژلی دی. هغه انکار وکړه چې ما ستا تره نه دی وژلی. نو ترمنځ یې جګړه جوړه شوه تر دې چې اسلحې سره راواخیستې او یو بل پسې راغلل. نو هوښیارانو ویلې ولې جنګ کوئ چې د الله تعالی پیغمبر دلته شته، یعنی موسی علیه السلام ته ورشئ د هغه نه معلومات واخلئ. موسی علیه السلام ته راغلل او دا قصه یې ورته وکړه. نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې دې خلکو ته امر وکړه چې یوه غوا حلاله کړي. دوی د غوا په حلالولو کې ډیر تاخیر وکړه او موسی علیه السلام ته ویلې چې ته موږ پسې ټوکې کوي. موسی علیه السلام ورته څه وایي اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. زه په الله تعالی باندې پناه غواړم چې زه د ناپوهانو له ډلې څخه وګرځم او په تاسې استهزا او ټوکې وکړم. که هغوی سمدستي د موسی علیه السلام خبره منلې وای نو چې هره غوا یې حلاله کړې وای د دوی لپاره بس نو دوی سختي وکړه. نو الله تعالی هم پرې سختي راوسته تر دې چې کومه غوا ورته الله تعالی ښودلې وه هغه یې پیدا کړه. او همدغه غوا له یو سړي سره وه او هغه سړي همدغه یوه غوا درلوده. هغه ورته ویلې چې څرمنې راته له سرو زرو ډکه نه کړئ نو دا غوا زه تاسو ته نه درکوم. نو بني اسرائیلو په همدغه شرط دا غوا له هغه سړي واخیسته چې حلاله یې کړه او مړی د هغه په یو اندام سره ووهه. نو راپاڅېد، دوی ترې پوښتنه وکړه ته چا وژلی؟ هغه خپل وراره ته اشاره وکړه چې ده زه وژلی یم، بیرته مړ شه. نو الله چې په دنیا کې را ژوندي کول کوي له مرګ یې وروسته نشي کولی.
همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة بقره کې 259 آیت کې فرمایي او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله فرمایي او یا په شان د هغه کس چې تیرېده په یو کلي باندې چې هغه کلی په چتونو باندې پروت و نو وی ویل دا به الله تعالی څنګه ودانوي تر ورانېدو وروسته. الله تعالی دا کس مړ که او 100 کاله یې وساته بیا یې راپاڅه. الله دا کار په دنیا کې کوي. ستاسو د مرګ نه وروسته تاسو نشي راژوندي کولی. او لکه چې ابراهیم علیه السلام ته الله مرغان راژوندي کړي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة بقره کې 280 آیت کې فرمایي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ای زما ربه ما ته وښایه چې ته څنګه مړي راژوندي کوې. الله تعالی ورته ویل آیا ته باور نه لرې؟ ابراهیم علیه السلام ویلې ولې نه خو د دې لپاره چې یقین مې نور هم زیات شي. الله تعالی ورته ویلې 4 مرغان ونیسه بیا یې ټوټې ټوټې کړه او په هر غره باندې یوه ټوټه کیږده او بیا یې راوبله نو په منډو به روان وي او پوه شه چې الله تعالی زورور او حکمتونه والا دی. الله تعالی په دې هم قدرت لري چې یو شی له ضد څخه راوباسي. الله تعالی قدرت لري چې له وچ او مړ هډوکي نه ژوندی او تازه بدن راوباسي. او د دې مثال داسې دی لکه چې الله تعالی له شنې ونې نه اور راوباسي لکه چې الله رب العزت په سورة یاسین کې فرمایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دوی زموږ لپاره مثالونه بیانوي او خپل پیدایښت یې هیر دی. وایي چې هډوکي کله ذره ذره شي نو څوک به یې راژوندي کوي. ته ورته ووایه هغه ذات به یې راژوندي کوي چې په لومړي ځل یې پیدا کړي دي او هغه په خپل ټول مخلوق عالم دی. هغه ذات دی چې تاسې لره له شنې ونې نه اور راوباسي نو تاسې ولوي. نو بعث بعد الموت حق دی. که څوک په دې باندې ایمان ونه لري هغه کافر دی. نو چې کله دا منو راځئ چې د هغې سختې ورځې لپاره تیاری ونیسو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.